سلامونه او نیکې هیلې زما ټولو افغانانو ورونو د پی ټي ایم په باره کې ویډیو دا هیله کوم چې دا شیر کې په دوه موضوع خبرې کوو. یو د پی ټي ایم په سر باندې زموږ خپل افغانان خپل پښتانه ورونه په سوشل میډیا راځي یو بل ته توهینونه کوي، کنځلې کوي، یو مخالفت کوي، بل حمایت کوي. خپل افغانان خپل ورونه دي، په دې په باره کې هم خبرې کوم. بل د پی ټي ایم د برطانیا د انګلینډ مشرتابه دا فیصله کړې ده چې د برطانیا په هر یو ښار کې به یو مشر مقرریږي او د هغې د انتخاباتو د لارې به هغه ځان ته یو کمیټي یا یو بورډ به جوړوي. نو په دې خبرې کوو. زه اول راځم د برمنګم پروګرام ته چې په دغه باندې پوه کړم چې دا پروګرام دی دغه مو ګورئ، پوسټ مو ګورئ، بیا سره خبرې کوم. دا وګورئ چې تاسو ته دا پوسټ کوډ هر څه ته معلوم شي. ګوره په 15 جون 2023 یعنې د سنډې په ورځ باندې دی، یکشنبې ورځ، او ګورئ 4 بجې دی، صحیح ده. او ایندا دی وګوره سول هال روډ بای برمنګم، پوسټ کوډ چې دی B11 3AF. نو دا پوسټ کوډ دی او دا مکمل ادرس په دې کې دی، دلته به ما پاس ورکړی می. نو هیله دا ده د پی ټي ایم د ټولو مرګړو نه چې په برطانیه کې تاسیاس راشي د غونډې له ټول افغانان به ورته راځي. مشر به د برمنګم یا یو هلته به یو کمیونټي یا دغه به بورډ به جوړیږي او به د انتخاباتو د لارې راځي. خو یو خبره یاد ساتئ چې چا د پی ټي ایم ممبرشپ نه کړی، ممبرشپ یې وکړئ، ځکه ووټ هغه سړی ورکولی شي چې چا ممبرشپ کړی. راتلې ټول افغانان شي د پی ټي ایم سپورټ کولی شي، مګر د ووټ هغه سړی حقدار دی، هغه به ووټ ورکوي که هغه د هر یو ښار وي چې هغه ممبرشپ کړی وي. او د برمنګم دپاره به یو مشر او نور کسان مقرریږي، تقریبا 6 کسان به مقرریږي، او دا کار به په ټول د انګلند په ټولو ښارونو کې کېږي. انشاءالله موږ به پی ټي ایم نور مضبوطو او انشاءالله هیله هم دا ده چې تاسې دې پروګرام ته ضرور راشئ. بل د پی ټي ایم په سر باندې په سوشل میډیا کې زمونږ افغانان ورونه راځي او الزامونه پرې لګوي. مخالفت دا ګوره د هر یو سړي حق دی چې څوک د طالبانو سپورټ کوي هغې پسې ځي، جمهوریت پسې ځي، پی ټي ایم پسې ځي، هر څوک حق لري، خو توهین یو بل ته نه دی پکار. پی ټي ایم په باره کې زه خپله د پی ټي ایم د ډېر وخت نه سپورټر یم او تر اوسه پورې مې په پی ټي ایم کې داسې شی نه لیدلی. پی ټي ایم ته په دې مه ګورئ چې دا منظور پښتون دی، دا علي وزیر دی، دا محسن داوړ دی. پی ټي ایم ته داسې وګورئ چې دا د وزیرستان د خویندو میندو پوښتنه به څوک کوي، د سوات د خویندو میندو چې په بورکو کې راوځي، زامن یې ورک دي، بچي یې ورک دي، ورونه یې ورک دي، مړونه یې ورک دي، او هغې موږ ته سوال کوي چې زموږ دپاره غږ اوچت کړي. همداسې د ملکڼ، همداسې د باجوړ، همداسې د قبایلو د منطقو. نو د هغې اواز دی افغانانو ورونو، دا د منظور پښتون سره هم که اختلاف وي، که علي وزیر سره وي، که محسن داوړ سره، هغه په خپل ځای، مګر په دې دغه وګوره چې دغه مظلومانو پوښتنه به څوک کوي. او دا د پی ټي ایم په وجه باندې ګوره چې دا جوړ شو د کمې ورځې نه. ګورئ یو ښځې به خپل میړه ته په ټلیفون کې نشي ویلی چې آیسای، مګر په هماغه پېښور کې، په هماغه پښتونخوا کې، په هماغه پاکستان کې همدغه پی ټي ایم ودرېدو او د پاکستان پوځ ته یې وویلې چې جنرالانو کرنیلا جو ایج دهشتګرد اس کې پیچھے وردی ہے. ګوره یو جرأت یې ځوانانو ته ورکړو، لر او بر افغانان سره یو بل سره کار. یعنې زموږ ډېر ښکته پښتانه چې د هغې نه افغانیت تللی، د افغانیت نه نو خبر، د خپل تاریخ نه نو خبر، د خپل ملي بیرغ، د خپل لوی افغانستان دغه نه نو خبر. همدا پی ټي ایم چې دا ټول سره راغونډ کړه. ګورئ ورونو دا پی ټي ایم چې موږ په اروپا کې موږ افغانانو ډېرې هلې ځلې وکړې، خپله ډېرې مظاهرې موږ وکړې، موږ او تاسې ډېره انرژي د دې دپاره ورکړه. خو موږ دې پی ټي ایم په وجه باندې ګوره افغانان راغونډ شو، مظاهرې وکړې، خپل د حق غوښتلو یو لاره اختیار کړه. نو ولې موږ پی ټي ایم کې نن هم زه پکې غلط یو شی وینم او زه ګورم چې یاره دا د پاکستان استخباراتو ته کار کوي، بل شي ته کار کوي، اولنی سړی به زه یم چې دلته به راځم د پی ټي ایم په خلاف به ویډیو کوم. خو مه کوئ ورونو، د دې اختلافاتو نه څه شی جوړیږي؟ ولې موږ مثبت طرف ته نه ځو؟ همدا پی ټي ایم دی چې د پی ټي ایم جلسه وي، زما پکې 3 رنګه ملي بیرغ د کابل جان د هر نه کوز شوی دی. همدې پی ټي ایم په وجه باندې د کراچۍ په جلسو کې د وزیرستان کې په جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان بیرغ نه وي، مګر همدا 3 رنګه ملي بیرغ هلته وي. همدا پی ټي ایم چې زموږ د کراچۍ نه زموږ تقریبا 2-2.5 زموږ خویندې میندې چې جابر ظالم ریاست پاکستان پولیسو بندي کړي وي، هغه یې راخلاصې کړي او افغانستان ته یې ولېږلي. ورونو تاسې د پی ټي ایم نه څه دغه کوئ چې دا ټوپک راوالي او مسلح جنګ شروع کړي؟ خو موږ خو دغه 20 کاله جمهوریت ته ویلې چې څه سره پاکستان کوي، څه رقم لوبه سره کوي، هغه رقم لوبه ورسره ته وکړه. څه دا درته خلک ټرینینګ کوي، هر شی درته کوي، خو ته هم داسې خلک ټرینینګ کوه، اوسې مهربانه. نو پی ټي ایم خو وروره
اوس خو هغه جمهوریت هم ختم شو. اشرف غني صاحب یو ټویټ وکړو په پاکستان باندې به اور ولګېدو. که چېرته جمهوریت دې خلکو سره کومک کړی دا خلک مجبوره دي چې ورو د عدم تشدد ته بیا لاړ شي. مګر اوس ټیم نه دی. هلته شپږ نیم لکه 7 لکه پوځ لري پاکستان. مدرسو کې خلک ټریننګ کړي دي. نور ټریننګ دی. یعنې پی ټي ایم داسې نشي کولی چې دواره ټوپک او موږ 15 کاله ټوپک راواغوستو. موږ څه شی وکړو؟ خو وطن هم وران کړو. خپل مکتب، خپل شفاخانې، خپل سړکونه، خپل وطن هم تباه او برباد کړو. نو دا کومه لاره چې ده دا هغه لاره ده کله چې بنګلادیش کې دا مومنټ شروع شو. دا امقه لاره ونې دا روان دي. ورونو مه کوئ بې ځایه دغه د میا افتخار صاحب خبره هغه د نېشنل پارټۍ والا هغه وایي چې دلته په پښتونخوا کې کم پښتون یا افغان خبره کوي د پاکستان د خلاف نو د چاقوی یا چاړۍ په دې دیوان ایښي. د خپل سر نه تېرې ګورئ. عبدالولي یوسفزی صاحب چې د ثوابۍ اوس په دوبۍ کې چې و په سوشل میډیا باندې به د افغانانو ته تاریخ خو د احمدشاه بابا او نور باچا خان بابا او صمد خان بابا د ټولو خبرې به یې کولې. افغانانو ته پښتنو ته خپل تاریخ ښودلو. هغه لاړو ثوابۍ ته وګورو هماغه عیسی شهید کو. دا د فیسبوک یا د ټیک ټاک خبرې او عملي ډیر سره فرق لري. دلته به راشم 100,000 خبرې به وکړم مګر عملي میدان کې غټه قرباني غواړي. باید موږ او تاسې د دغه کونډې یتیمانو هغه بچیانې چې ورک دي هغه ګوره سور ورو په پښتونخوا کې همدا پی ټي ایم چې پیدا شو ګورئ دغه هم ورک شو. دومره کسان هم نه وژل کېږي. دومره کسان هم اوس نه ورک کېږي. دومره کسان وژني ځکه چې د پی ټي ایم په وجه باندې دغه تعداد کم شو. او خپله علي وزیر د خپل کور نه وله جنازې ورکړي. ورونو ولې کوو؟ راځئ چې اتفاق او اتحاد ته کار وکړو. زنده باد لر او بر یو افغان. زنده باد پی ټي ایم. انشاءالله موږ به خپله مبارزه جاري ساتو. که څه شی هم پکې ولیده بیا به ورسره مخالفت کوو. خو انشاءالله په یوروپ کې، په برطانیا کې، په نورو ځایونو کې به انشاءالله موږ پی ټي ایم سټرانګ کوو، مضبوطه وي. هر سړی چې د دې پاکستان ریاست د دې جنرالانو کرنیلانو په خلاف باندې وي هغه زموږ ورور دی، هغه مسلمان دی. هغه سره به انشاءالله موږ پوره حمایت کوو. دا خو خپل افغانان خپل پښتانه ورونه دي پی ټي ایم والا. هیله کوم چې دا ویډیو شیر کړئ، نور اختلافات ونه کوئ. او د برمنګم دغه ته بیا راشئ غونډې ته په 15 جون 2023 4 بجې په صالحال روډ کې هغه ما ادرس ورکو بی برمنګم بی 11 او A 3AF دغه دی پوسټ کوډ ته. هیله کوم پوسټ کوډ به مې دلته ورکړی چې غلط نشم. او خپل هم راشئ. د درې رنګه ملي بیرغ سره راشئ. د سرې خولیو سره راشئ. د پی ټي ایم د بیرغونو سره راشئ. او په ښه طریقه سره چې انشاءالله دا پروګرام موږ ترسره کوو. زنده باد افغانان.